محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. آيات در ترجمه دا مخه ستسی د دغو آیاتو چې د جهاد په باره کې وه چې د 190 څخه راشروع شان نزول یې دا و چې په شپږم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1400 نفرو اصحابو په شمول هدي ورسره وې راتله د عمرې په نیت د مکې مشرکانو مقابله وکړه چې دلته مشتان نه پرېږدو. اگر چې مشرکان هم په دې پوهېدل چې دا کار خو بد دی ول خو که دې پرېږدو موږ ته په دري پیغور پاتېږي بره به خلک وایي د پلارو د نیکه قاتل دې دلې درته ګرځېدی تا غږ نه ورته کاوه. نو قرارداد وشو چې په راتلونکي کال کې به ته راسې چې اووم کال د هجرت ځینې جوړېږي په دغه میاشتو کې د ذوالقعدې او د ذوالحجې ته به دلته راسې 3 ورځې به تا ته موږ وخت درکړو خپله عمره دې وکړه په امن کې بېرته به ځې. نو دا بل کال چې دی را روان شو د هغو اصحابو سره خو دا عمره پر ده لازمه سو باید قضا یې راوړي و دې ته عمرة القضا ویل کېږي. پیغمبر علیه السلام په خپل عمر کې 4 عمرې کړي دي یوه عمره یې دغه د عمرة القضا ورته وایي چې معنا ده یې قضا راوړل. نو په دې وخت کې چې را روانو خو د اصحابو په زړو کې بیا دغه خبره ورګرځېدل دغه اندېښنه یې وه چې دا کفار خو داسې سپین سترګې بې حیا خلک دي نو که ورلو کې بیا نه پرېښول. نو اوس که غږ نه ورته کوې بیا ځې بیا به دا احرام ماتوې بیا به ځې پر شا باندې واځې بل کال بیا راوړم. که جنګ ورسره کوې 3 مانع موجود. یو مانع دا دی چې په حرم کې جنګ کول حرام دی. د ابراهیم علیه السلام د وخت تر دغه نن ورځې پورې د حرم احترام پر هر چا لازم دی. باید په حرم کې ملخ لانه کې مړ میږی لانه کې مړ کیک وشپږ لانه کې مړه ښه ته څنګه سړي ته لاس ورچې سړی وژني نو خو جنګ ته درېږي که نه که یې دی دې وژني که یې نو خو ته به دا د حرم احترام پایماله شو. دوهم احترام د دې اشهر الحرم مول دا 4 میاشتې کې په هغه وختو کې جنګ حرام و بیا هغه څخه منسوخه سوی دی هغه حکم یې پرون درته بیان. د دغو میاشتې بې احترامي راځي خو دا د ذوالقعدې معنا د میانۍ میاشت ده په دغه کې موږ وروان یو پسې د لوی اختر میاشت پسې اسان وسي نو خو دا 3 سره حرام دي بله د رجب میاشت د دغو بې احترامي راځي دا 2. دریم دې په خپله احرام تړلی سړی چې احرام وتړي ښکار نسي کولی په دې ځای کې د ښکاره څخه چې په کلي کې حرم ته لا نه یې ورغلی د احرام بې احترامي راځي. نو الله رب العزت چې پرون کومه خبره موږ ته وکړه هغه یې دا وکړه چې د حرم د خاطره چې مکان دی د مکانو د ځای حرمت د هغه د خاطره خو که ده کار درلودی ستا لاس مه ځینې راګرځه املاکه چې څنګه تجاوز کوي هغسې پر وکړه. پسې الله پاک که بیا دوی د خپله غلطه کاره ده خپله شرکه ځان را منع کړي توبه یې وکړه ول الله غفور رحیم دی الله بالکل جوړه ورسره کړي دی کلمه ووایي هغه تېر ګناهونه حتی چې ستا سره یې جنګ کړي کې د کعبې څه ګرځولی هغه یې ګرده وربخښم رحمت لا نور هم پر کوم نورې درجې هم ورکوم. مؤمن یې پوه کړي چې دا د ده سره چې جنګ نه کېږي په کوم خاطر نه کېږي که ده د دې کفره منع وکړله اوس بېرته پسې ورته وایي چې که منع نه کول مړه وقاتلو
د اوس سبق شروع کېږي وقاتلو تاسې وجنګېږئ هم د دوی سره ویې وژنئ حتی د څه دپاره د دې دپاره لا تکونه چې نشي فتنتون فتنه نشي دا کانه چې دی ګای ناقصه عباره نو اسم خبر غواړي تامه چې راشي په معنا سره د وجود عباره اسم خبر نه غواړي دا د طالبانو دپاره نحوي خبره ده حتی تر هغه وخت ورسره وجنګېږي لا تکونه چې موجوده نشي چې پاته نشي فتنتون فتنه چې د مځکې د سره فتنه ټوله شي فتنه دغه کفر و شرک دی چې دغه ختم شي دغه دپاره وجنګېږي نو مجاهد که جنګېږي جنګ هم کوي هدف یې دغه چې د مځکې د سره زه فتنه ټولوم داسې نه وي چې یوه فتنه ټولوي بله درته غوړوي نو بره ورته دا څنګه جهاد شو زموږ خو د راغلي را باندې بتره کړه دا اوس ته څه کوې نو د فتنې دپاره چې فتنه د مځکې څخه ټوله شي ټول خلک د امن او د سکون د محبت او د آرام زندګي وکړي دغه ژوند خلکو ته راوړي ویکون الدین لله ویکون او چې سي الدین ګرد د دین ټوله فیصله لله الله لرسي چې فیصلې ګرده د الله پر قانون باندې سي دغه دپاره ورسره وجنګېږي دغه خبره بیا څوک درته ونه وایي چې ملا صاحب ته ستا هغې پسې لکه راځه قانون څه وایي ورته وایي چې قانون د الله دی چې دا زه وایم دغه خبره ده اوس خو دغه خلک ډېر دي چې تا ته ته دا ستا هغې پسې لکه ته راځه چې کچارۍ و قانون لا څه وایي الله وایي انو د کفارو سره جنګ وکړه چې څه شي ویکون الدین لله ویکون سي الدین ګرد دین لله الله لرسي د هر چا په خوله کې دغې چې راځه چې قرآن څه وایي راځه چې کتاب څه وایي راځه چې حدیث د رسول الله څه وایي راځه چې علما څه وایي چې دین الله ته راځي شي تر دغه وخت ورسره وجنګېږه نور یې د دې خیال مه ساته چې دا حرام دی که نه دی نو تر دې ځایه پورې چې اوس موږ رالو بیا الله پاک پسې فرمایي فان انتهوا الله وایم که بیا دوی منع وکړه بیا درته وایم که توبه وکړه فلا عدوان الا علی الظالمین نو قانون داسې زده که چې فلا عدوان تجاوز نسته حمله نسته الا خو بیا ستا علی الظالمین پر ظالمانو الله چې تا ته جنګ در جایزه حمله در جایزه خو پر ظالمانو یې در جایزه نو دی چې اوس توبه وباسي دا ظالم دی نو بره خو ظالم نه دی نو الله یې بره پسې لکه بیا جنګ مو ورسره کوه ګوره دغه خبره د په ان انتهو یې پلا پرون تېره سوه اوس یې بیا را وګرځوله پرون خو د ټولو چې که منع وکړه الله غفور رحیم دی معنا د آخرت د لارې څه مؤاخذه نه کوي غفور هم یم رحیم هم یم په دې شیانو بیا زه نه نیسم رحمت پر کوم دا نن په لا عدوانه دا بیا د دې دنیا حکم در وښاوه که توبه نه کړه خو جنګ وکړه که توبه وکړه دې دنیا کوم کار نسي په درلودلی هېڅ مجاهد بیا دته تعارض نسي کولی چې یا زه خو تا پېژنم ستا هغه پروش کال په یاد هغه یې مړی چې پرون زه کافر وم نن مې توبه کړله دغه یم په صداقت ور ته څوک یې چې په ما کار لري زموږ خبره نه پرېږدي د اکا زوی دې هلته و تا ولا که پرېږده موږ څوک چې د اکا زوی یې څوک دی دی څوک دی تا دا باندې ولې راچوي دا شیان چې دي دا غلطۍ بیا د مسلمانانو د لاسه کېږي او د دې ترخه نتیجه بېرته د ده در سږمو کېږي بېرته د ده در خوله کېږي دی په زحمت کې ولاړ دی تر دغه ځایه پورې چې 193 آیات سو د 193 څخه موږ دا خبره د جهاد را شروع کړه د جهاد کم جهاد هغه جهاد چې د معاهد کافر سره اشتیا پلا قرارداد لیکلی دی هغه ته لاس نسي ور اچولی مګر نه که ده ته پر تا باندې حمله وکړه دکه پر تا حمله وکړه بیا نو د حرم خیال مه ساته چې بره دا خو نو مکه شریفه ته دا خو د مکې شریفه بغل دی ابن خطل یو کافر و د کعبې شریف په پښو کې ځان پټ کړی و دلته دا ولاړ رسول علیه الصلاه والسلام د هلکې مړ کې په دغه پوښ کې و د هلته اصحابو په نیزو ووهه په ورځ د فتح د مکې چې بیا به خیال نه ساتي چې د ده د خو حمله وشي کېدای شي په مضمون پوه شوست تر دغه ځایه پورې د اصحابو د کوم سوال جواب الله پاک ورکړي چې د ده په زړه کې دغه لاس ګرځېدی دغه شبهه ګرځېدله چې که ده کار راودرېدی ما احرام تړلی دی زه به نو د حرم کې جنګ څنګه کوم په حرم کې نو ما ته جنګ روا دی الله تر دغه ځایه بیان تفصیلي ورکړي چې بلکل درته روا چې دا یې کوي ورسره ویې چې دا یې احترام نه ساتي یعنی خلص د خبرې ده چې په دا ګذشته کې په دا تېر سوي آیاتو کې چې دا موږ پرون را وویل په هغو کې هغه د جنګ حرمت د مکان د خاطره چې و د ځای د خاطره چې اصحاب اقدام نس کوی الله پاک هغه شبهه ور رفع کړه بارل د مکان د خاطره خو احترام بلا د دم کو بلا ور املاک چې دی پرېږده یم دوه حرمت الله پاته دي یو د میاشتو د خاطر بل د احرام د خاطر هغه اوس درته وایي دا د شروع کېږي الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام دغه حرامه میاشت چې دا ذوالقعده ده چې جنګ پکښې کې حرام دا خو په مقابله کې ده د چا بالشهر الحرام د هغه بلې حرامې میاشتې سره نو د حرامه میاشت یوازې تا ته جنګ حرام دی که ده ته هم حرام دی
خو ده ته هم حرام دي، خو کافر هم د دې عقیده درلودله چې د دې میاشتې جنګ حرام دی، ته هم د عقیده لري چې دا حرام دی. ستا شهر الحرام د ده د شهر الحرام سره مقابل ده، نو چې دی دا خپل د شهر الحرام خیال نه ساتي، پر ته حمله کوي، تا وژني، د کعبې څخه دې ګرځي، طواف ته دې نه پرېږدي، او دوم کال دی بل کال دې لا تا د سره صلح وکړه، الله وایي ټیم مه ساته پر یوه که ده خیال ساتي ټیم خیال وساته، که داسې په خبره پوه شوه. دا دوې شهر الحرام، یوه ستا په خاطر یوه زما په خاطر، میاشت خو یوه ده ذوالقعده ده، خو ټیم د احترام عقیده لري. زه هم د مثال په طور الله وایي دا دوې سره د ټولو مقابل دي، سره برابر دي، که ده خیال ساتي غږ یې نه کوه ورلای کړه کعبې ته بالکل ورتېر شه، ټیم خیال وساته کار به په لره چې ده یې ماتوي ټیم ورته مات. یو شی خو لا بل پاته شو، هغه د احرام حرمت، دا هغه د زمان غي ورفع کې چې د زمانې په خاطر یې میله کوه چې دا زمانه خو نو بزرګه ده، په دې کې سړی جنګ کوي، الله دې ولې سره کوي چې دی یې نه پرېږدي ټیم به پرېږدي. بل هغه د احرام ده، نو الله پاک باره هغه د احرام مسله او دا چیرې مسلې ګرده په یوه توري کې سره پیچي. والحرمات قصاص، والحرمات دغه د حرمت شیان، حرمات د حرمت جمع ده، حرمت د عزت او د احترام شته ویل کېږي. عرب چې دي که بیا تاسې ولاړ سئ دوره دوی ښځې ته حرمه وایي، لکه زموږ پښتانه یې عزت بولي، خپله کورانه وایي دا زما عزت دی، عرب وایي دا حرمت دی، چې ته ورنږدې کېږې په دا هجوم کې دوی ګرده حاجي حرمه حرمه حرمه، خپله ښځه په مابینځ کې داسې په لاسو کې نیولي رواني چې معنا تماس مه ورسره کوي، دا زما عزت دی، هجوم مه پر راوړي، دا رقم ځي په اتواق کې کوي یا په نورو ځایو کې چې مشکلې حاجي حرمه حرمه. حرمت د عزت چې ته ویل کېږي، هر شی چې حرام خو د هغه به ته عزت کوې. اوس عزت څه معنی؟ خیال به ساتي ورنږدې کېږي بنه، زنا حرامه ده نو ته بې عزت کوې، عزت یې څه معنی کوې؟ دا یې عزت نه دی، نو چې کوې خو ماته دې کړې، بې عزتي دې ور واړوه، الله وایي دا حرامه ده، ما عزت منه کړې ده، ورنږدې کېږي بنه، په دې خوا بدېږي، نو دا د عزت شی سو. نو حرمات چې جمع سوه، الله وایي دا د عزت شیان ګرده چې دي، که دا حرام دی د عزت شی، که دا د میاشت د چې جنګ پکښې حرام دی د عزت شي، که دا د احرام دی. د حرمات ګرده قصاص سره برابر و مجرا دي، قصاص برابرۍ ته ویل کېږي، نه یو سړی مړی وکړي، خلک څه وایي پر قصاص یې کړي، قصاص څه معنی؟ یعنې ورسره برابر یې که دی هم هغه رقم مړ کړه، لکه هغه چې وژلی دی. بس ورته ګوره چې ته خیال ساتي که نه ساتي، ای کافره، که ده ستا د احرام خیال وساتي، ده ستا د حرام خیال وساتي، ده د میاشتې د حرام خیال وساتي، بالکل قصاص دی، زیم ساتم سره برابر دی، سره مجرا دی. چې دی په دغو درو کې د یوه خیال نه ساتي، زه یم په بلاکه پرېږدم. دا په پای کې د خلاصه د خبرې در ټول ګرده سره راونغښته، یم احرام پکښې داخل کړي، اما هغه د مکان حرمت، ام هغه د زمان حرمت ګرده پکښې کې درج کړه. فمن اعتدى علیکم، نو چې دا سره برابر سوه دا حرمات ګرده، ته بیم خیال ساتي، دی هم که ده خیال نه ساتي، نو به څه کوي؟ الله وایي فمن پس هغه څوک اعتدا چې دی تجاوز کوي علیکم پر تاسې باندې د دغو حرماتو خیال نه ساتي، فاعتدو تاسې هم تجاوز وکړي علیه پر ده باندې. الله وایي زما د خوا بالکل درته اجازه ده چې دا حرمات مال قصاص کې بس پله په پله دي، ده خیال نه ساتي او ته بیا ساتي، یا پر ویې که تجاوز دی تجاوز کوي پر ویې، مګر اوس څونه تجاوز؟ بمثل ما اعتدى علیکم، بمثل په مثال ما د هغه اعتدا چې د تجاوز کړی دی علیکم پر تاسې باندې، چې څونه تجاوز د در باندې کړی دی، هغونه قدر پر وکړه، تر هغه نو زیاتوب مه کوه. خلاصه یې څه؟ هغه دا معنا چې دلته په جهاد کې به هم ته د الله د احکامو مراعات کوې. جهاد دا نه معنا چې ملا صاحب د جهاد امر راکړي، زما هر څه خرچله کې جایز دي، بالا چې ما پر اورس هر څه ور بلاوه هغه به کوم، ما ته اجازه راکړې ده، فتوا نه ګورې. اوس ورته وایه چې بابا خو جهاد په خپل ځان کې لکه لمونځ، چې پر لمانځه دې یو سړی ودرې، د لمونځ خپل ځان ته دا تحریمات چې الله اکبر پر تا باندې شیان حراموي که نه حراموي، خوراک بیا کوی شي، خبرې بیا د چا سره کوی شي، شنګ بیا کوی شي. جهاد هم عین دغسې یو تحریمات ده چې د جهاد تحریمات دې وتړل، جهاد بیا په خپل ځان کې محرمات لري چې دا نو به بیا نه کوې تجاوز تر حد. د مثال په طور د کافر ښځه وژلی شي بیا چې زه ښځه م ولاکه ورپرېږدم، د زانګو چې چخه یې م ولاکه ورپرېږدم، په دا ګور د ګناهکاره د کافر هغه د دوی مشر هغه ملا چې ورته وایي پادري ورته وایي، د دوی په کلیساو کې چې ناست دا ته وژلی شي. د دوی هغه مذهبي خلک چې دوی دا په کلیسا کې ورته وایي بزرګان بیا دوی ورته وایي دا لکه زموږ د بلا تشبیه پیران دغه، نو دا ته وژلی شي، خدا نه شي وژلی. شیخ فانی د دوی ته وژلی شي، خدا نه شي وژلی. نه ښځه نه کوچنی نه بل نه بل، خو په دا جهاد کې مرمۍ پر ورې که دا په مخه در الله سب تر اړه چې دا مه کوه. نه سپین ږیری وژلی شي نه بل، زموږ غنو دا خیال وساتي، خو چې پر لسو بالا ګرځه به د خلکو په چمه د زانګو غیله ولاکه ورپرېږدي. اوس ورته وایي چې دا تا ته چا ویلي؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم
په یو غزوه کې په دا مړو کې داسې ګرځېدي، خو د کفارو مړي هم سوي دي، شهیدان هم سوي دي. نو یو ښځه د کفارو د خوا څخه دلته پرته وه، مړه وه. پیغمبر علیه السلام په ډېر افسوس سره وشوه، ویل ما کانت هذه تقاتل، برابر جنګ کاوه، قاتل خو نه و معلوم، خو چې راټینګ کړی وی پیغمبر علیه السلام جزا ورکړی وی، خو افسوس یې ډېر ښکاره کړ، برابر ما کانت هذه تقاتل، برابر خو نو جنګ نه کوه. د کافر شیخ چې هغه سپین ږیری یا د دوی هغه پادري یا د دوی ښځه، دا په هغه صورت کې وژل کېږي که د جنګ مشورې د جنګ تاکتیکونه یې زده وي، خپلو خلکو کې یې ښول. او که دوی زه په جنګ کار نه لرم، بعضې خو ښځه یم هلته یو ځای ناست یم، خپل پخلند به کوم، پخت و پوز به کوم، یا د مثال په طور شیخ دی هغه وایي زما په جنګ ولاکه سر خلاصېږي، د کور لاره څه ورکېږي، ته ورته جغېدلی وژنې. نو اعتدا په دغه الله وویله چې ته پر ده تجاوز وکړې، بمثل ما اعتدی علیکم، په مثل د هغه چې ده تجاوز پر تاسې کړی دی، در حدود به نه اوړې، خپل د چوکاټ به نه اوړې. بس دغه جنګ چې دی کوي تم جنګ ورسره وکړه، لار ځان ته خلاصه کړه، ورسه خپله عمره دې وکړه. واتقوا الله، او د دې څه نه بیا مه بیرېږه چې جنګ نه ورسره کوې، په دې خاطر بروه کې بیا وس پیدا کړي، په خدای کمې پرېږدي. اوس مسلمانان په دغه دي، بروه کار مه په لره، که ده وس پیدا کړي په خدای چې ماته در دې ډېر تاوان راواړي، الله وایي نو زما څه وبېرېږه، هغه کار یې ماته پرېږده. الله وایي زه ستا ملګری یم، د هغې دفاع بیا زه کوم. واتقوا الله، تاسې د الله څه وبېرېږئ، د ده د قوته مه بېرېږه چې ته پر ده تجاوز نه کوې، دی در اخته دی، ښځه ونر در بربادي، وطن دې در بربادي، ته وام اخسته یې غږ نه کوې، بره بس دغه صلح لا ښه دی، دغه امن لا ښه دی چې دغه رقم وي. الله وایي خو دلته زما څه وبېرېږه، زما احکام مه عملي کوه، خو جهاد دی. واعلموا، او تاسې پوه سئ چې ان الله مع المتقین، چې الله پاک د متقیانو ملګری دی. ته د الله څه وبېرېږه، الله وایي بیا د ده څه مه بېرېږه، ستا ملګري زما ده. نو الله وایي زه کمزوری یم، خو ټول مخلوق د الله عز وجل د یو امر په مقابله کې ولاکه داسې معلومېږي لکه شپږ په یوه پلا بیا تباه کړي، مځکه به پر دا بله سره راواړي. نو الله وایي بیا ستا ملګری زه یم، ته تقوا زما څه کوه، د کافره څه مه کوه. پر کافر عمله وکړه چې دی عمله در باندې کړي، مګر هو په عمله کې به تجاوز نه کوې، الله ته به خپل انصاف ساتې، د خپل شریعت احکامو ته به ګورې. تر دې ځایه پورې د صحابي په ذهن کې هغه شکوک و شبهات ختم شول چې خلاصه شوه خبره. اوس نو الله عز وجل بله خبره کوي چې دا خو ما مجاهدینو ته جواز ورکړي چې تاسې جنګ وکړي، په خپل بدن و په خپل جان سره ورسره وجنګېږي. اوس د جهاد مسله هغسې یاده شوې ده، اګر چې د حج د مسلو په منځ کې راغله، خو یاده شوه چې یاده شوه الله وایي دا د مال جهاد هم مه پرېږدئ، دا هم کوئ. جهاد یوازې په سر سره نه دی، په مال سره هم کول کېږي. دا خبره اوس کوي. الله پاک فرمایي وانفقوا، تاسې مصرف وکړئ مال. انفاق دغه ته ویل کېږي چې سړی مال بازي، مال مصرفوي. تاسې مصرف وکړئ فی سبیل الله، په لاره کې د الله. د فی سبیل الله تورې ته به دې پامې، فی سبیل الله یې ذکر کوي. دا جهاد د فی سبیل الله یو شاخ شو، کېدای شي په خبره پوه شوست. فی سبیل الله محصور پر دغه نه دی چې خامخا به مجاهد ته ډوډۍ ورکوي، دا نورې معناوې نه دي تر لاندې. د طالب ډوډۍ هم تر فی سبیل الله لاندې دی، چې د کتاب ورته رانیسي دا هم در فی سبیل الله لاندې دی. د بل مسافر خرچه چې ورکوي د دین په لار پسې وځي، د هغه دا هم در فی سبیل الله لاندې دی. فی سبیل الله یې داسې عام درته کښېښاوه چې دا ګرده د دین لارې دي، بخل مه کوه. که دې بخل وکړي ځان دې تباه کړي. نو د دین ګرده لارې چې د مثال په طور تاسې پوهېږي، یو سړی باغ لري، په دې باغ کې د انګورو درخت هم شته چې دا تاکان مو ورته وایو، د انارو دا هم شته، د توت دا هم شته، د بل دا هم شته. نو چې باره خلک دا باغ وبوه، باغ خامخا دا د انګورو غي وبه، دا نورې به نه وبه، خو باغ یې یاد کړی دی. نو خطوط ته به جلا اوبه ور اچوي، د الوچې درخت ته به جلا اوبه ور اچوي، د زردالو غې ته به جلا، بل ته به جلا، بل ته به جلا. د دین شعبې چې دي ګویا کې دا ګرده د دین د باغ درخت دي. نو الله پر دا باغ اوبه ولګوي، اوبه چې ولګوي نو بره د یوه څه چاوجوشي ورڅخه د انار تې ور اچي، دا بله څخه چاوجوشي ورڅخه د زردالو تې ور اچي، دا بله څه چاوجوشي ورڅخه د انګورو وتاک ته یې ور اچي. خو باغ به په ګردو پالو. نو یو د مسجد پالنه کوي، بل به د حجرې پالنه کوي، بل به د مثال په طور د سنګر د مجاهد پالنه کوي، بل به د تبلیغ و د دین پالنه کوي، بل به د قرآن د رانیولو پالنه کوي، بل به د کتابو پالنه کوي. دا ګرده سره شریکان دي په دې سوال. اوس کفارو دا چل وکړي چې مسلمانان یې په خپل ځان کې پر لاخته کړه. که جهاد کوه هغه دا نور ګرده خره بولي، سړی یې نه بولي چې او جهاد نه کوي نو زه خو بیا جهاد کوم. که سبق وایي هغه دا نور ګرده دوژخیان بولي چې زه خو سبق وایم، د څه شي ویلی دي. که ماجد جوړوي هغه بیا دا نور ګرده خلک ګمراهان بولي، ما ماجد جوړ کړي، ملا صاحب تا چې کړي دي، یو تر بل سره اخته کړي دي. کنه دا ګرده سره ورونه دي، د یو باغ خادمان دي. دا خلک باغ د اسلام باغ دی، دا شعبې ګرده درخت دي. بس څوک په ټیم راچي، څوک په چاوجوش ورچي، هغه ډیر کمزور، هغه دی په لاپه ورچي.
کیدای شي په خبره پوه شوست. څوک په خپل لږ کومک لږ نه ګڼي، وایي توتکۍ چې و چې پر ابراهیم علیه السلام اور بل و، نو دا قصه ده، وعظي قصه ده، نو په حدیثو کې نه ده. نو دا توتکۍ په خپله مشوکه کینه کې اوبه یو څاڅکي راخیستې دي، البته ده په تلوار چې چیرې ځې بریال د الله پر خلیل اور بل دی، زه دا اور وژنم. اوس نو د دې په څاڅکي خو هېڅ نه کېږي. نو د امت مسلمه په ټولو کورو کې دې ته ځای ورکول شو چې ځالۍ جوړوي، خلک به احترام ورته ګوري. ګوره د دې چیش خو د دې نیت معتبر دی. نو یو مؤمن مسلمان دی د تاجي پټو ته یې روپۍ ور واچوله، خو دته د هغه د توتکۍ څاڅکی دی، هغه خپل کار یې دی وکړي. الله عز وجل ته دا معتبر دی. بل سړی دی مجاهد ته یې فقط یې وچه ګوله ډوډۍ راویسته چې دا زموږ کره پرته ده، دا در سره واخله، دا د الله تعالی په وړاندې معتبر دی. انفاق فی سبیل الله دغسې عام باب دی، سړی په هره درجه کې کار کولی شي. خامخا دا نه دی چې ته به ثقیل رانیسي، و خانقاه دې ثقیل ورته رانیسي، سیدي د هغه لاغټ دی هغه دې توپ ورته رانیسي. دا بل کوچنی چې دا یوه مرمۍ ورکولی شي، دا هم د الله تعالی په وړاندې معتبر دی. نو فی سبیل الله دغسې جامعه کلمه ده، خامخا هغه نه دی چې د سګره سره اړه لري، تر حجرې هم اړه لري، تر مدرسې هم اړه لري، تر خانقاه او تر ذکر پورې هم اړه لري، دا ګرده تر لاندې دي. کربونه یې پسې یاد کړی دي، برول کربون یې د لرې هلته سینه پړسولې وه، فشار یې چې ورته ویل شیش کیږي مړې برل هغه اور تازه کومه داخلي له څه ګرده خلک په عذاب وه. نو د ده په وژلو کې هغه دی لکه نیمن صدقه چې سړی وکړي د غنمو، لکه اثرسایه چې سړی ورکوي چې کربونه یې مړ کړي، په دا شرمشکیانو کې غټه شرمشکۍ ده په دښتو کې ګرځي، وایي ده هغه ظلم کړی دی، هغه خیانت یې کړی دی. نو هر چا ته په خپل نیت وایي، نیت مراد د خپل نیت مطابق الله عز وجل ثواب ورلره ورسوي. نو انفقو ته متوجه سي، الله مو متوجه کوي. و هغه مالي جهاد ته چې په مال هم جهاد کېږي، لکه هغو اصحابو ته چې د بدن د جهاد حکم ورلره ورکړي چې پر کافر حمله وکړه، اوس د مال د جهاد حکم درکوي. و انفقو فی انفاق وکړي فی سبیل الله د الله په لاره کې، د الله په لاره کې عمده لاره یې بیا چې شي د هغه بیا دا جهاد. علما ټوله وایي چې دا تبلیغ چې دی شاخونه لري، د دغه تبلیغ څخه لکه دا اوس چې په اصطلاح کې راغلی دی، دا تر ټولو کمزوری شعبه ده، تر ټولو اعلی شعبه چې د هغه یې جهاد دی. جهاد په خپل ځان کې تبلیغ دی، خلکو ته دین رسوي. بیا نو دا نور تدریس او مدرسه او فلانی دا ګرده په دغه مابینځ کې دا ټول د تبلیغ شعبې او شاخونه دي روان دي. نو دا د الله په لاره کې انفاق وکړي چې هغه مهمه نقطه یې جهاد. ولا تلقوا بأیدیکم، ولا تلقوا تش اچول مکوي د خپلو ځانو بأیدیکم په خپلو لاسو اختیارو سره الا التهلکة و هلاکت. ترجمې ته به تاسې متوجه یاست. طالبانو یوه ترجمه داسته چې دا بیا خلک زائد بولي، ولا تلقوا تش اچول مکوي ایدیکم د خپلو لاسو، معنی د خپلو ځانو. لکه چا چې یو کار کړي برای په خپل لاس مې کړی دی، هغه لاس خو هغه کار خو ده په ګرده بدن کړی دی، نو یا د ذکر سي مراد یې ځینې شي ګرده بدن. نو تاسې اچول مه کوئ ایدیکم د خپلو ځانو اله تهلکة و هلاکت ته ځان مه غورځوه. دا یو ترجمه سوه. ښه واضحه ترجمه یې دا ده، ولا تلقوا تاسې اچول مه کوئ د خپلو ځانو بأیدیکم په خپل لاس، په خپل اختیار. لاس په معنا د اختیار هم استعمالیږي، نو بأیدیکم په خپل اختیار رضا باندې ځان و هلاکت ته ولې غورځي؟ الله وایي دا مه کوئ. ولا تلقوا تاسې اچول مه کوئ د ځانو بأیدیکم په خپلو لاسو اختیار سره الا التهلکة و هلاکت ته ځان مه غورځوئ. تهلکه د هلاکت او د ځان وژنې ځای دی. دا نو څه معنا چې یعنې انفاق نه کوې، خو درته ویل چې انفاق وکړه، مصرف وکړه، مال وبازه. جهاد یوازې په ککرۍ نه کېږي، خو مجاهد خو ډوډۍ ته ضرورت لري، خو د هغه رقم چیلو ته ضرورت لري، جامې ته ضرورت لري، خو کور لري، خرچه غواړي. دا تاسې وکړئ، که نه کوې نو تهلکې ته ځان اچې. نو شنو مجاهد خو په وجه نس او تا وجنګېږي، میاشت به وجنګېږي، کال به وجنګېږي، د پای خو باره توپک غورځي، باره وخته یوازې زما کور ته راځي، خو ستا کور ته هم کافر درځي. ته خو کښېنستې هشه دا ګرده هلاک اوس ګرده مسلمانان چې ولې هلاک دي، خو د جهان ګرده مؤمنان چړچې وي، بس په یو کونج کې یو څو نفره دي، یو ملک دی، هغه ور مخ کړ دي چې کیا کوه خلاص زه درته ناست یم. نو چې ناست خو دا خو وخت یا تمامیږي یا دا نه پستنګ کېږي، باره غورځي، باره زما د خوا در پاته دي. چې در پاته دي بیا نو دی جواب وکړي بیا د دې کافر. برای به نوم د تعلیم پر یشي د ګردو کورو څخه به ښځې راباسي، فقط مازې یو پرده پر اواره ده. تعلیم ته ځي د خیره، دا په انجو کې ځي، دا په پلانې کې ځي. مطلب یې معلوم دی چې تعلیم ته د چیش دپاره ځي. ستاسې د مخه دې ډېره حیایي خواوتایه ولاکه کېږي. په دا افغانستان کې دا راډیوګانې دا خبرونه ګرده نشري، هغه ښځه بې شرم هم غږېږي. په فوټبال کې دا برتي ده، فوټبالره نه ده، د فوټبال مشر په زور د زنا یې ورسره کړې ده. دغه د خو دا نن یې ورسې خبرونه ورسې پکښې کې وایي، پر دې باندې خبره شروع ده. نو خدایه دغه شی دی.
پایه دغه شی دی، مګر نوم د څه شي پر پروت دی؟ نوم د ښځې د حقوق، د بشر حقوق دي، زنانه حقوق دي، تعلیم دي. دا مازې دا ساده خلک په غولوي. کنې اوس داسې ساده نشته چې په دې خبره وغولېږي، ولې خو دا نتیجې ګرد پر سر په سترګو ولیدلې، خو بیا هم بستې په غاړه کې ورچې ورستې چې درسره ولاړه دې سي. بله بیا وایي زما سیم خو مچه کړم خو په زوره مې ځینې وځغستله. نو خو دا یې ونه ده پرېښې، فقط دا نورې چې دا اوس اعلان کوي دا یې مازې وایي انورې وایي نه، دغه رقم کیسه ده. نو الله عز وجل دا تهلکه ده که انفاق په جهاد کې نه کوي. مرګ ته لویږي، مرګ دغه دی چې ناموس چې پایماله کېږي، ته پایماله کېږي، غیرت او عزت چې پایماله کېږي. ولا تلقوا، دا ولا تلقوا د دې ځای د وانفقوا سره ولې ملګري؟ خدا معنی چې انفاق وکړه، کې نه کوې دغه هلاک درته ګوري. تاسې انفاق وکړئ فی سبیل الله په جهاد کې، په لاره کې د الله. ولا تلقوا، اچول د خپلو ځانو مه کوئ بایدیکم په خپل اختیار الا تهلکة و هلاکت ته ځان ور اچئ. واحسنوا، او تاسې نیکي وکړئ. احسان زیات معنی، احسان معنی زیاته نیکي پسې کول، یو خوا ضروري انفاق دی، یا نیکي وکړئ پر عامو خلکو باندې احسانونه واچوئ. ولې؟ ان الله يحب المحسنين، ان الله بشک الله يحب من ساته محبت کوي المحسنين د نیکو کارانو سره. د قرأت مسلې څخه موږ طالبانو دې ځای ته پام دې ورته وګورئ. الا تهلکه باندې دلته یو درې ټکي دي که ورته ګورئ. د واحسنو وروسته هم درې ټکي دي. دې ته معانقه وایي. معانقه دغه ده، یا به پر د اول ځای درېږي چې الا تهلکه چې پر دې ځای که ودرېږي، پر واحسنو به بیا نه درېږي، سدا به تېرېږي. واحسنو ان الله يحب المحسنين. او که پر تهلکه نه ودرېږي، وصل دې وکړي، پر واحسنو به بیا خامخا درېږي. معنا په دغو دوو ځایو کې پر دواړو نسې درېدلی، یا پر اول ودرېږي پر دویم مه درېږي، یا که پر اول نه درېږي پر دویم به خامخا درېږي. دا د معانقې نقشه ده. په دا بغل کې د دا جدول کې د دغې لیکې دلته مع لیکلی دی که ورته وګورئ. مع معنا د معانقې څخه مخفف دي، چې یعنې په دې ځای کې معانقه کول کېږي. اگر د تورې نه دي لیکلي مازې مع معنا لکه هغه یوازې عین چې لیکلي د رکوع معنا ورکوي، دا بیا د معانقې معنا ورکوي. دا د تجوید د لارې څخه دا ځای بره بیا دغسې وایست. مضمون ته اوس تاسې متوجه شولاست. د دغه آیات کریمه په باره کې چې دی ځینو مؤمنانو دا تعویل کاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې هلته به جنګ سخت و، برابل په زوره نو و تهلکې ته ځان مور اچوه. نو دا کېږي حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، بللګر دی په ښه غوږ واورئ. ګورئ د آیات ترجمه پر بل ما بیاست برل په دې زه خبر یم چې د دې آیات څه مطلب دی. حضرت ابو ایوب انصاري معنا د مدینې باشنده و، دوی جایداد والا خلک و. برل دا په والله زه پوهېږم چې زموږ په باره کې نازل شو، زموږ د انصار. ولې؟ ولموږ د نبي علیه الصلاة وسلام ته چې ځګر وټکاوه چې راسه موږ ستا ملګري یو، نو دا خو اسانه خبره نه وه. د ګردو کفارو جنګ موږ پر سر واخیستی چې نبي علیه السلام مکې څخه راځي. مکه یې پلرنی وطن دی، مګر هلته یې څوک نسي ساتلی، بود و باش نسي کولی، را مهاجر کېږي ما ته راځي. او زه ورته وایم چې راسه سیدي زه دې مال ساتم، هم تا ساتم، هم سره ولاړ یم. نو دا خو یو جرأت انصارو وکړي، دا خو یو جرأت چې پر ټول امت مسلمه د هغو انصارو تر ننه پورې احسان پروت دی. نو موږ چې دا جهاد کاوه باره ډېرې علاقې فتح شولې، اسلامي حکومت جوړ شو، اسلامي فوج معنا هغه د نبي علیه السلام اصحاب دا ډېر شو. چې ډېر څه برک را موږ د مدینې خلک پټه شهره مو جوړه کړله، نبي علیه السلام مو نه دی خبر کړی، سره راټول شو بره موږ ګور. نو خو یو کال نه دی، دوه نه دی، درې نه دی، دا درې څلور کاله زموږ ځوان نر ښځه ګرده د سره ولاړ. نو نه مو باغ ولاکه بلبل ما باغ ولاکه تکبیر کړي دي، څلور کاله کې پر اخبار ساریلا دی نه یم خلاص شوی. بلبل ما جیبې ولاکه کار کړي دي، بلبل ما پوچی په خدای که کړی ده، څلور کاله باغ لکه ځنګل خو برداره کم کېږي، جایدادونه مو برباد شول. نو اوس خو نبي علیه السلام موږ ته دغه نه ضرورت نه لري لکه پخوا. راسئ موږ تاسې به خلک نه خبروو. د هره ګړۍ په جنګ و په جهاد کې مه وله چې درې میاشتې ورکې، څلور میاشتې ورکې. کرا به پټ خپلو باغو ته متوجه شو، خو د عیال خرچه غواړي. ښځه هم راسې ګیلمنه ده، هغه وایي زه مړی چې یو درې شپې راغلی نه، دا بله ورځ بیا ستا چمټه په اوږه کې ده بیا روان دا کوي ته چې شو. نو خپل آل و عیال باندې به هم حاضر سو. جهاد خو نه کړی بیږ، ولې خو د خدای مخلوقات په جهاد کې ولاړ دي. موږ به د خپل باغونه را ژوندي کړو. ولموږ چې دا مشوره سره وکړه داسې چې دغه آیات نازل شو چې الله پاک دا هلاکت دی چې مال ته متوجه کېږي، جهاد ته نه متوجه کېږي. د دې معنا دغه ده، دا معنا نه ده چې ته وسختیو ته په جهاد کې ځان مور اچوې بیا هلاکت دی. هلاکت دغه دی چې جهاد نه کوې باغ ساتي، دغه یادوي. جهاد نه کوې دکان ساتي، دواړه به کوې خو هغه ته به توجه کوې. دا چې الله ته مشوره دې پټه جوړه کړې ده ناستې چې راسې موږ به بره جنګ ته نه ځو، موږ په کلو جنګونه دې وکړه، اوس اسلام کامیابه شو، اوس یې نو دا نور کې موږ به خپل باغونه را ژوندي کړو. چې باغ را ژوندي کړې دا خو تهلکه ده. نو په دې خبره تاسې پوه شواست چې د
د آیات مضمون څه شو که انفاق پرېږدې په مجاهدینو مصرف نه که ام تهلکه ده که ګر سره جهاد ته نه ځې خپل باغ ته متوجه کېږي ام تهلکه ده. ترجمه تاسې زده کړه چې الله انفاق وکړئ او هلاکت ته ځان مه اچوئ، ترک د جهاد مه کوئ. که مجاهد پرېښوه په خدای که بیا پورته سي. دا 800 500 600 کاله جهاد نه کېدی، اوس دغه قدر خلا پیښه شوه چې اوس مسلمان ګرد امت مسلمه اوس نشي تر غورځېدلی، اوس تر دغه بده پیښه هېڅوک نشي غورځېدی. ولې خو کافر تا ته پټ اخته و دغه اسلحې یې جوړې کړې، ده چې تعارض شروع کړي ته چې را بیداره شوې ستا څه نو یې واده په دري مشکوش توپک در څخه په دې وز کېږي. دا بله ورځ چې دلته بیان کوه دغه یو امریکایي خپله بیان کوه چې دوی چې دا ډرون حمله کوي دا د دغه ځای نه کېږي، ډرون طیاره مازې دلته ولاړ ده چې مرمۍ پکښې کېږي. ماشا په امریکا کې یو دښت دی، امریکا د مځکې بله خوا ده، هلته سړی ناست دی برای لکه ګیم چې سړی کوي. د هغه ځای چې په کمره کې زه وینم چې دغه سړی دی، د هغه ځای قومنده ماته راکول کېږي، زه پیر پر کوم په 2 ثانیې کې هغه سړی زه در منځه وړم. سړی هلته ناست دی ویشتونکی. نو د دغسې قوته سره باره ستا څه یا خنجر در څخه دی یا تبرزین در څخه دی، نو مشکل یې باره دغه دی په تهلکه کې ودرېږي که نه ودرېږي. دا د کومه ځایه را پېښه شوه؟ دا د 800 کاله چې جهاد موقوف و، ورد مسلمانانو نه کوه، بس په چرچو اخته وه چې کافر به الله مات شو، موږ یې منځیان یې راوستلي، مګر کافر خو چې و هغه پټ اخته و، کار یې کاوه. نو رب العزت دغسې موږ ته واحسنوا ان الله يحب المحسنين. په واحسنوا کې د هغې انفاق وروسته ګوره راتول چې زیات احسان وکړي، کنې انفقوی خو هغه مصرف وکړي. نو بیا د واحسنوا څه ضرورت دی؟ معنا زیات مصرف وکړي. او دا زیات مصرف چې دی د دې په باره کې روح البیان تفسیر شریف دی، هغه یو قصه نقل کړې ده د حجاج ابن یوسف. هغه خو ډېر ظالم و، مګر بیا هم دغه ځای ته چې رالی چې واحسنوا ان الله يحب المحسنین باره چې فکر وکړي چې ظلمونه خو دې بیخي ډېر کړي دي، مګر دا چې الله احسان وکړه معنا نفقه ورکړه، الله د محسنینو سره محبت ساتي. ولګونې خدای د دې لارې د الله محبوب څه معافراته وکړي. نو باره څه چل وکړي؟ وایي باره بیا زر سترخانه اوار پر هر سترخان باندې د 10 نفرو ډوډۍ پرته وه. برای اعلان به وکړي سهار به خلک واستول جارچان چې جار ووایي چې د حجاج ډوډۍ ته راست. دا مسکین دی که خان دی بالا فرق نه لري راټولېږي. نو خو د ورځې 10,000 نفره سو چې سترخانونه زر یې او پر هر سترخان باندې 10 نفره ډوډۍ خوري مړېږي. د باچا نعمتونه پراته چې باچا تیار کړي. د دغه لارې غوښته چې هغه خپل ګناهونه په ایسته کړي چې ان الله يحب المحسنین. دی په دغه ځای کې ځان ځای کې د الله پاک ځان محبوب جوړ کړي. نو 10,000 نفره مړول باره وروسته دغو خلکو ستړي کړي چې دا جارچان وغو بلا موږ په وطن ولا که رسېږو هر سهار ځغله نارې وه ماښام هم ځغله نارې وه. باره حجاج ول دا یوه ورځ اعلان وکړي باره به نور وخت فارغه یاست. باره خلکو ته وویل باره ګورې زما دعوت د لمر سره دی چې لمر راوختي دا لمر زما قاصد دی زما استازي دی ګواکې ستا دروازه در وټکوله چې حجاج وایي مه راګوره د غرمې ډوډۍ ته راځه. چې لمر راوختي بس لمر زما اعلان دی د غرمې دپاره. چې لمر ونیودي د لمر لوېدو بیا زما اعلان دی د ماښام دپاره د ماښام ډوډۍ ته راځي. بیا جارچان په کلي نه ګرځي، بس دغه لمر زما جارچي دی. په راختو باندې د غرمې د ډوډۍ اعلان دی دعوت دی، په لوېدو باندې د ماښام د ډوډۍ اعلان. نو دا خلک راته یو څو عمر خو نور اعتیه هم د شروع کړي، احسان یې شروع کړي. وروسته یو وخت باره چې ولیدله چې هغه میدان چې و چې 10,000 نفر به پر مړېده خلک لږ و. باره یې پوښتنه وکړه باره دا ولې نه سره راځي؟ باره یو چا ورته وویل باره خلک دا رقم ماړه سوله چې د دغه سترخانه څخه د کورو ذخیرې هم ونیولې، نور احسانونه خو هم ته کوې، اوس به دې سترخان ته ضرورت نه لري. نو ده باره وکړل اجلس بارک الله علیک. باره ده وکړل باس کښېنه اوس نو الله دې پر تا برکت کښېږدي چې دغره احسان ما وکړي. نو الله عز وجل خو غیرتمن ذات دی، ما د الله دپاره وکړه ګونې خدای دا زما مظالم راوبخښي راته. نو دا احسان چې دی واحسنوا ان الله يحب المحسنین د الله د تقرب لاره ده، که په لږ مال سره که په ډېر مال سره. په یو بله قصه کې راځي په هغه کې هم روح البیان نقل کړې ده. وایي حاکم طائي تر نبي علیه السلام داسې لږ موده مخکې تېر سوی دي. دغه طالبان چې پارسیات یې ویلي هغه ته د حاکم طائي قصې معلومې یا د عربي ادبیات ویلي هغه ته د حاکم طائي قصې بیخي ډېرې مشهوره. پخوانو سپین ږیرو به نوګر ده چې یو څوک به سخي و باره بلتانو ته د ځانه حاکم طائي جوړ کړی دی. طائي یوه قبیله ده په عربو کې. نو دی د بني طي د قبیلې څخه و، خدای چې برالی مالداره ډېرو بس به وشان مېلمنو ته حلالول. نو یو دوی قبیلې دي بنو اسد ورته ویل کېږي، بله بنو قیس. د دغو خلک به باره را روان سو د ده پسې راله. پر دې چې راله د ده هغه کلي ته د ده علاقه و کلا یې وار شی چې و
چې ملاقات شول د ملاقات وکړي ښه راغلې یې وکړله باره دوی ورته وویل موږ چې یو موږ د یو داسې قوم څخه راغلي یو زموږ شاته چې قوم دی موږ یې نمایندګان یو چې ګوره والله ستا ښه صفت کوه چې په ښه نامه یادولې نو د دغه دپاره موږ رالو د قوم خو هم ستا ثناخوان دی مګر موږ چې یو خط رساله په لاس راکړې ده څه رساله یې په لاس تر کړې ده په هغه وختو کې یو شاعر و نابغه نومېدی د دې نو یو خورا فصیح شعر و د هغه یو شعر یې د ده په صفت کې باره دلته یې ولاړ شو باره یې ووایه ول دغه صفت ستا دا خلک کوي مګر موږ یو غوښتنه هم لرو په خدای چې شرمېږو تا ته نسو ویلی امتحان ده د اخلي باره څنګه خدای دې خیر باره ویل په موږ کې یو سړی دی پر لارې چې راتلو بس د آس پر لارې باندې ځینې وتښتېدی ولاړې اوس نو پر پښو دی چې اوس موږ څه په وکړو او هی دا هم دونه مسله ده نو دی خو ډېر سخي و دی خو بیخي لږ شی وړاندې کوي باره چې د ده خپل خصوصي معجانه ده درلودله هغه تړلې بره له هغه علاقه در سره بویځي هغه په سپور کې بس دا کار خو حل د خپل پښو شی ورکړي نو ده خو هم په ډېرو لکو د خلکو پر شان په جناورو رانې ورکو د حاکم طوایي آس و بره دغه به در سره علاقې معجان هغه چې دوی روانه کړل د هغه بیا هغه بانګۍ داسې کورنګ چې ورته وایي کورنګ یې تړلی کورنګ بیا زورونه کړه خو مور یې ځینې بوتله دا پسې په هوا سو چې په هوا سو منځه دلته ولاړه ده هغه د ده منځه خادمه دې په دغه پسې وځغستله په بانګي پسې چې هغه ټینګ کړي حتیمي توی چې داسې ورته وکړه برال ګرده سره ځي ټوله برال دا درپسې چې دې ګرده بوځي معنا منځه مستسې سوله هغه بانګۍ مستسې سو درې سره یې ځینې چیش کړه ځینې را روان کړه ځینې را یوستل دا خو د حکیم طوایي څخه ده دی مؤمن نه دی ایمان یې نه دی راوړي خو د نبي علیه السلام مخکې تېر سوی دی په وعظي کتابو کې باره نه وایي سند د دې خبرې معلوم نه دی باره وایي نبي علیه السلام چې په معراج کې بیا ختلی و نو نبي علیه الصلات وسلام ته خو الله پاک جنتونه هم ورښکاره کړه په معراج کې دوژخونه هم په دوژخ کې یو ځای داسې یو ګاش رقم ګاش داسې پنځلې پېژنې د پسو دپاره چې جوړ سوی موږ نه وایي معنا لکه یو چارجوالی غوندې په دغه کې په دوژخ کې دننه یو ځای دی چې لمبې د هرې خوا پر راځي بېرته ځینې پیروال کېږي سم یې نه سوځي نبي علیه الصلاة وسلام د جبریل امین څخه پوښتنه وکړه دا عجبه ننداره ده دوی په دوژخ کې او دلته بیا پر دې یو دیوال راڅرخېدلي چې د هرې خوا لمبې حمله پر کوي پر ده باندې نسي رااوښتلی دلته دی باره جبریل امین ورته حکیم طوایي دی حکیم طوایي دی خو پر ایمان مړ نه دی پر کفر مړ دی خو ځایه دی دوژخ مګر هغه صدقات چې د کړي دی رب العزت د صدقاتو بدله خو به ګرده دوري ورکړي مګر بیا هم په دوژخ کې عادي د جنت کې دار ولاک وکړي مګر دلې هم دغه رقم سهولت ورسره شروع دي هغه دیوال وایي چې هغه د ده صدقات دي نو ګور صدقه د کافر دپاره له هغه ده چې د مفیده ده د مؤمن دپاره چې د حجاج ابن یوسف ظالم دی د ظالم دپاره مفیده ده نو رب العزت وایي واحسنوا ان الله يحب المحسنین نیکي وکړي د ټولو سره داسې نه ویل چې واحسنوا احسان وکړي د چا سره نه مسلمان ذکر کوي نه کافر ذکر کوي نه فقیر ذکر کوي نه حیوان ذکر د هر چا سره احسان کوي ان الله يحب المحسنین بشک الله عز وجل نیکوکاران نیکي کوونکي خلک خوښي محبت ورسره لري نو د خلص د دې تیر سبق داس ولا چې د مجاهد د فاره چې د روان دی عمره ته راځي داغه د فار الله پاک کته کافر نه پرې شوله د حرم احترام هم درته معاف دي کامل در باندې کول مې کو ورسره جنگ وکړه دغه د میاشتو حرمت هم درته معاف دي اوس خو د میاشتو حرمت کسه نسخه سوی دی په خاله موږ دا ستا د احرام حرمت هم درته معاف دي او لکه جهاد چې په جان سره چې کوې دغسې به په مال سره هم کوې وروسته تر دې نو بارې بېرته د حج مسله پرله مشتي مخکې هم د حج بحث یو څه تېر سوی بیا به نو راشي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین